ما صرف فرض کوم چې زه طالب نه یم. دویم باید عرض کوم چې په کا باندې تحلیل نه کیږي. خپل سوال کوو خپل جواب ورکوو. که داسې سلو کاسې سلو دا باندې تحلیل نه کیږي او دا ځان ته یو مختلفې سناریوګانې جوړول دا تحلیل نه سو، دا ذهنیت ګرایي ده. زما ان دا ده چې راتلونکې غونډه سره دې چې ستره غونډه به وي، تر زیاتې کچې پورې به مشورتي غونډه وي. په دنیا کې ټول حکومتونه انحصاري دي. هر حزب چې حکومت نیولی، که په کودتای نیولی، که په انتخاباتو نیولی، که په ازادي بخښونکي جنګ نیولی، حکومت انحصاري منځته راغلی. په تاریخ د بشریت کې تاسې نسئ پیدا کولی داسې یو حکومت چې هغه د یو حزب د انتخاباتو له لارې تللی بیا د انحصاري حکومت نه وي جوړ کړی. د یو ازادي بخښونکي جنګ له لارې د تللی بیا د انحصاري حکومت نه وي جوړ کړی. وخت چې دنیا کې داسې بېلګه ته نه لري، بیا نو څنګه ته راځې طالبان له ګریوان له کلک نیسي چې ته حکومت طالباني ده.